बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबान د تیر लेक्चर په تعقیب نن موږ سیل ممبرین مطالعه کوو. ډاکټر صاحبانو سیل ممبرین ته مونږه پلازما ممبرین هم وایو. په سیل کې چې د سیل په داخل کې چې کوم ګولجی باډي دی، مایټوکونډریا ده، رایبوسوم دی، انډوپلازمیک ریټیکولم دی، واکیول دی، سنټروزوم دی، څه هم چې دي د سیل په داخل کې هغه ټول به د پلازما ممبرین په داخل کې موجود وي. مایټوکونډریا، رایبوسوم، سنټروزوم، واکیول، انډوپلازمیک ریټیکولم، نیوکلیس، ګولجی باډي او دا هر څه چې د سیل په داخل کې موجود دي دا ټول به د پلازما ممبرین په داخل کې وي. دویم ډاکټر صاحبانو پلازما ممبرین د پروټین څخه جوړ دی. ډاکټر صاحبانو تاسو به اورېدلی وي سیلوال یو سیل ممبرین دی، دا په انیمل کې موجود وي، په انسانانو کې، او ورپسې چې کوم دی سیلوال دی دا ډاکټر صاحبانو په پلانټس کې موجود وي. سیلوال ډاکټر صاحبانو د سیلولوز څخه جوړ دی او سیل ممبرین د پروټین څخه جوړ شوی دی. سیلوال ډاکټر صاحبانو د سیل ممبرین نه بیا دی په بهر طرف ته دغه شان داسې شیپ شان ورکړل شوی ډاکټر صاحبانو د دې لپاره چې سیل بوټي پلانټس ډاکټر صاحبانو ډېر انجری کېږي، هغې دپاره دا ډېر زیات ضرور دی او دا جوړ دی د سیلولوز څخه. ډاکټر صاحبانو سیلولوز هم د ګلوکوز یو رقم ټایپ دی کوم چې زموږ وجود نه پیژني، هغه صرف انیمل پیژني. دا کوم چې ډاکټر صاحبانو سیلولوز څخه ډاکټر صاحبانو دا جامې هم جوړې شوي دي، کپړه کاغذ سیلولوز څخه جوړ شوی دی، دا پرشونه قالین دا ټول ډاکټر صاحبانو د سیلولوز څخه جوړ شوی دی. اکثره کوم فکر کوي ډاکټر صاحبانو ځینې غواګانې شوې یا داسې نور دي اکثره کپړې هم خوري او کاغذونه هم خوري، پلاستیکونه د دې علت څه دی ډاکټر صاحبانو؟ دا ځکه خو چې دا دی ازمولی شي، دا د دې وجود پیژني، دی دا پیژني چې دا څه شی دی، دا سیلولوز دی، هغې وجود چې دی هغې باندې مطلب ټایم تېرولی شي، هغه پیژني، پیژندل کېږي د هغې باډي کې. خو د انسان په باډي کې چې دی سیلولوز نه پیژندل کېږي. نو ډاکټر صاحبانو ځکه هم چې دی سیل ممبرین د پروټین څخه جوړ شوی دی او سیلوال چې دی دا د سیلولوز څخه جوړ شوی دی او سیلولوز د ګلوکوز هم یو ټایپ دی. ډاکټر صاحبانو سیل ممبرین باره کې لږې خبرې وکړلې، انشاءالله بل لیکچر کې به مونږ د سیل په داخل کې چې کوم کمپوننټ دی په دې باندې انشاءالله مونږ خبرې کوو او په نمبر به یو شروع کوو. انشاءالله بل لیکچر کې به وینو له خیره. تر څو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ورسره په څنګ کې د غنټۍ نشان ووهئ چې زموږ نورې ویډیوګانې هم تاسو